د کوچالو کلی دی، د مکور ولسوالۍ ده، د غزني ولایت دی. په دې کې یو داسې ماشوم زیږي چې هغه په خپل 2 کلن ژوند کې پښتنو ته داسې څه ورکوي چې هغه یو ځای لري، حیثیت لري، نوم لري. د پښتو موسیقي یعنی فنون لطیفه برخه پراخوي او د پښتو ژبې ادب چې دی دا پراخوي، تر خلکو یې رسوي. دا شخصیت عبدالله مقری، د عبدالله مقری چې کومه برخه ده یا کوم کار دی د موسیقۍ له لارې پښتو ژبې ته داسې ځانګړی دی، داسې اکړ دی. اکړ معنا چې کوم انداز د ځان کړی وو او هغه د قوم د ولس درد، غم، پیښې، حالات دا په موسیقي کې و خلکو ته بیرته رسول. دا رنګ انداز چې 40 کاله سندرې وایي او ټول عمر داسې پاتېږي چې په یوه خوله او په یوه انداز، نو دغه اسلوب یې ځان ته یو ښکاره ولاړ دی. په دغه ژوند کې چې د کمې پیښې ولیدې، د افغانستان کمې بدې ورځې یې ولیدې، د پښتنو کمه بده ورځ یې په سترګو ولیده، دا یې داسې ونه لیده، دا یې اظهار ته هم ورسوله. یو وار یې شعر په خپله جوړ کړ، بیا یې موسیقي ته وړاندې کړ، بیا یې ټولو ته ورسولو. نو داسې غمجن، داسې شینزړی او بیا د ده انداز چې و دا، نو د دغه لارې سړی چې کومه موسیقي، کم انداز، کم رنګ لري، عبدالله مقری بس یو سړی و چې اوس په موږ کې نسته، خو د موسیقي له لارې، د فن له لارې، د هنر له لارې نه دی مړ. د غږ ژوندی دی، د هنر ژوندی دی، د خدمت به چې تر څو پښتو ژبه وه، پښتانه موجود و، دا نه ختمیږي. په خپله چې څومره زه په دې اړه باندې کله کله نظر لرم، نو د هر سړي خپل ځای دی چې چا کم کار کړی، د هغه پس که د هغه په کورنۍ کې څوک هغه کار کوي یا یې لاروی وي، نو بیا هم د هغه ځای نه نیول کیږي، بس دا یوازې سر پاته سي. نو عبدالله مقری څنګه ژوند پیلوي، له دغه څخه بیا دی د هغه د شهرت بامونو ته څنګه رسیږي، بس دا د خپل همت، خپله میړانه وه چې دغه ځای ته یې رسولی و. که چیرې د کوچالو کلي د زوکړې تاریخ موږ راواخو، نو 1453 یا 25 یعنی زموږ له حسابه څخه به داسې ووایو چې 1954 یا 53 کې دا یا 52 کې دا سړی زو کړی و هلته په مکور ولسوالۍ کې. د پلار نوم یې ملا عبدالوهاب و، نیکه یې ملا شال نومېدی. ټوله کورنۍ دیني عالمانو په خپله چې د زده کړو ابتدا کړې وه، په دغه خپله سیمه کې لومړنۍ زده کړې پیلوي، د یو طالب په توګه په مدرسه کې سبق وایي، بیا په لوړو زده کړو پسې کندهار ته ځي، په هغه ولایت کې خپلې زده کړې وي. بیا د طالبانو د مزاج مطابق تال، دریا، بانډارونه، محفلونه، سندرې ویل. نو عبدالله مقری هم د نور ملګرو سره په دغه حجرو کې خپلې سندرې وایي یا خپل نعتونه وایي. بس دا شوق چې دی دا په ده کې ډېر خورېږي. نو بیا به دی چونکې شاعر و، نو دا کار دی پر مخ بیایي او دغه رنګه 20 کاله یا په 20 کلنۍ کې دی د زده کړې تر سلسلې پورې روان وي. د 20 کلنۍ پس چې دی بیا دی د شاعري چې کوم انداز د ځان کوي، نو د خپله وینا ده چې ما به شعر وویل، یو چاته به مې ورکړ چې دا ووایه، نو هغه به نه ویلو. نو دغه د نه ویلو لار چې ده دا بیا وایي ما په خپله پیل وکړ. نو دا رنګه دا سړی چې دی خپل شعرونه بیا په خپله پیلوي او په خپل یې وایي. خو پیښه دا ده چې کورنۍ داسې مذهبي کورنۍ لري چې هغه یو څوک یې هم نه ورسره خوښوي، تر ډېره پورې له ده څخه په دې سلسله کې خوابدي پاته سوي دي د قریبان، خو ده یې پروا نه ده کړې. سوکه سوکه خپل شهرت د کابل ریډیو ته رسولی دی. د کابل په ریډیو کې چې کله د ده غږ خور سوی دی، نو ای باغه زما، ای بوستانه زما، ته وطن یې زموږ. نو دا سندره چې دی وایي، نو دا یعنی داسې ورته وګورئ چې اوله سندره هم دا ده، کله د کابل سرو لیوانو ته پرېږدم، او وروستۍ سندره هم دا ثبت کړې وه. نو دغه د ده ټول عمر یو انداز پاته سو. نو دا سندره چې دی پیل کړي په خلکو کې دومره شهرت ولري، بیا نو د ټي وي زمانه راځي، په کابل ریډیو کې، په ټي وي کې د ده ډېرې سندرې چې دي دا ثبت شوي دي. اوس د ده انداز چې دی د خپل انداز له لارې
د خپلې غمیزې له لارې د هغو اظهار کول دا د پښتنو په ژوند باندې ډیر اثر کوي چې دته خپل عزت او شهرت هم ور په برخه کوي. د عبدالله مقري کلیوال ژوند په برخه و، د غربت ژوند یې په برخه و، دومره د لوړ معیار ژوند یې نه درلود، خو بیا هم ښه خوشحاله سړی و، ښه سوچه په کرکټر کې دومره صفا پاته سوی شخصیت چې ډیره خودي پکښې وه. نو ډیر کله به ویل چې ما په پښتو سندرو، شعرونو او موسیقي باندې پیسه نه ده ګټلې، عزت مې ګټلی دی. نو د عزت خاوند سوی یم او په دې کې شک هم نسته چې ډیر لوی مقام یې ورکړی و، پښتنو هم ډیر نازولی و. خو بهرحال د عبدالله مقري په هغه ژوند کې چې هغه د کړاوونه لیدلي وو، د افغانستان بدې ورځې پیل کېږي، جنګونه، بیا نو دارنګه سندرغاړي د هنر خلک له جنګه څخه راوځي، وطن پرېږدي، بس غمیزه له دا ځایه پیل کېږي، هجرت کوي په 1992 کې یا په 1991 کې پاکستان ته راوړي، د هجرت شپې تېروي، 4-5 کاله پس په 1996 یا 1999 کې دا سړی د دوبۍ خواته کډه کوي، بیا دورې ژوند پیلوي 22 کاله چې کله د 2019 کې د ده وینا ده چې ما 22 کاله هلته سوي دي. اوس نو اندازه وکړئ د ټول عمر هلته پاته سوی دی. اوس بیا بله خبر، کورنۍ هلته وه، په 2001 کې دا سړی بیرته رالی او دا لومړنی سړی دی د افغانستان په تاریخ کې چې د غزني لخوا څخه د غزني ولایت لخوا د افغانستان د پارلیمنت ممبر ټاکل کیږي، یعنی دا د سیاست برخې ته هم راځي. خو دومره دارنګه سوچه خلک په دارنګه نظامونو کې چیرې وخت تېرولی سي چې زه په خبر یم څومره 3 میاشتې قدر له دې حکومت سره خپل کار کوي او د غزني ولس ته چې کوم خدمت کوي شاید هغه یې تر وس تېر سوی وي، بس 3 میاشتې پس بیرته استعفا ورکوي. نو دا افتخار او اعزاز هم د ده دی چې لومړنی موسیقار دی چې د افغانستان د پارلیمنت ممبر ټاکل سوی دی. او دا بیا بل اړخ دی چې څومره کره او سوچه سړی و چې په دې نظام کې ځان نه غوښتو چې ځان نور پر مخ بوزي، لیا ستړی سي، لیا خواشینی سي، لیا ډیر شناخته سړی ځینې خوابدی سي. نو له 2001 څخه یې ژوند داسې پیل کړی و چې افغانستان ته راتلو، کابل ته راتلو، لیکن بچیانې دورې و. یو وخت ما له ده سره ډېر لیده کاته سوي وو، څو ځلې له 2008 څخه تر 12 پورې چې زه کابل ته تللی وم، نو خوندورې خاطرې را سره دي. ښه خوندور سړی و، ما ته به ویل کوټیواله چې راځې بیا ما ته یو شی چې دی دا راړاغه شی به یې غوښتو، ما به خندل، ما دا زه نسم راوړلی. نو بیا چې د ده د موټرو په چپه لاس یې چلولو، موږ یې له یو جرګه حاله څخه تر بازاره پکې واخیستو. نو زه خو د مخ په سیټ کې ورسره ناستو، ملګري 2 نور راسره وو، د دوی دا د سټیرنګ خوا پر کیڼ لاس وي، موږ بیا پر ښي لاس عادت یو. نو ما ول دا خو داسې معلومیږي لکه دا موټر چې زه ما روان کړی وي او ته زما وڅنګ ته ناست وي. د ول زموږ خو دلته لاس له یې خوا دی، که چیرې ما ته داسې ښکاري چې لا خوا چې کوم موټر را روان دی هغه به موږ ووایي. د ول بس ته سترګې پټوه چې لا خوا هر څه راتلو، هېڅ هم نه کوي. ډېرې خوندورې خاطرې مې هم ورسره وې. د کډوالۍ په ژوند کې دا زمانه داسې ده چې سندرې به ویل کېدې د کیسټ په شکل کې، پیتیس یې ورته ویل. نو له 90 څخه تر 120 پورې د ده کیسټونه د مهاجرت په ژوند کې د ریکارډ کړي وو. یوه سندره څه کوي چې د لیلا په اړه به وه، هغه به هم د ده مجبوري وه، خو د ده زیات رنګ د وطن غمیزه وه، د پښتنو بدې ورځې وې، دا به یې په ګوته کولې او داسې به یې ویلې چې سړی به حیرانېدو. د شاعر په توګه دومره لوی سړی و، دومره دروند شعر یې ویلی او د پښتنو چې کم حیثیت و یا کم رنګ لیدلی و هغه یې ټول بیانولو. چا پت کو، چا عزت کو، چا ابرو و شرموله، دا بعضې خلکو خو پښتو و شرموله په داسې سوچه انداز کې، نه ستا تقوا نه زما مصری چلیږي، شیخ دنیا کې نن روپۍ چلیږي، ماړه د وږو په حال څه خبر دي، لس یې ډاټسن 10 لارۍ چلیږي. داسې بېباکه سړی چې د افغانستان چې کم حالات د ده په برخه سوي وو هغه یې ټول بیان کړي وو. د پښتنو ژوند، د مهاجرت ژوند، بد حالونه، یعنی دا د ده د سوچوالي یو خوندوره موږ مثال یو رنګ وړاندې کولی سو په ژوند کې. دا د ده هغه برخه وه خوندوره چې هیڅ کله هم د پر خپل اصولونو، پر خپل هغه کلک هوډ باندې
یوه سمجوته نه ده کړې، یو کمپرومایز یې نه دی کړی، یعنی پر شا سوی نه دی. نو دارنګه د دغه سړي دغه انداز چې و دا ډېر خوندور و. په پښتو موسیقي کې چې کم رنګ درلولی دی یا په کم ولس کې چې دی پیژندل کېږي هغه زما په خبرو نه کېږي، یعنی ډېر ځای لري، ډېر ګرانښت لري په پښتنو کې، هر چا نازولی دی. 15 زامن یې درلودل، لري او 2 لوڼه. دا په دې کې 3 کاروبار کوي، یو زوی د جاز پایلټ او یو میرخان مکری چې هغه سندرغاړی دی، سندرې وایي. غرض چې د زویانو چې کوم د تربیت بچیانو کړی دی دا یې په ډېر لوړ معیار کړی دی، په ډېر لوړه کچه یې کړی دی. او کله چې بیا په نړۍ کې وبا په خورېږي، د کرونا وبا، نو عبدالله مکری هم په دې ناجوړي اخته کېږي. په کابل کې په دا ناجوړي کې د جون پر 20 تاریخه 2021 کال چې دی خپل پور پرې کوي. بیا د کابل په شهدای صالحین اداره کې د خاورو ته سپارل کېږي. خو داسې عامه ورځ نه وه، ډېره غمیزه او ډېر خلک یې خوش کړي وو د مړینې. او داسې جوړ سړی په څو شپو کې له موږه څخه کوچ کوي. خو د ده هغه جسد د خاورې بدن خو د خاورو برخه سو، د ده هنر، د ده فن، د ده غږ، د ده خبرې زموږ سره چې به موږ ورلو هغه خبرې مې لا نه دي هیرې، هغه د ده ټوکې او خندا مې نه ده هیره. د کابل په کنټیننټل هوټل کې چې ده ټوله شپه موږ ته سندرې ویلې، نو دا مې نه هیریږي. غرض دا چې کله کله چې د ده پر ژوند باندې زه فکر کوم، نو دارنګه ژوند چې دی د کډوالۍ ژوند، بیا بیرته وطن ته تلل، بیا بچیان هلته پرېښول. نو په دې اړه باندې که ستاسو یاد وي د ده په مړینه باندې هم ما یو پروګرام کړی و، خو له بده مرغه د ده د مړینې د فاتحې پروګرام خو راسره و چې کوم د ده د ژوندلیک په اړه و، هغه زما هغه لومړنی چینل زما له لاسه ووتی. نو هغه د ده هغه بایوګرافي چې ما خپله راټوله کړې وه هغه مې هم له لاسه ووته، ریکارډ کې یو څه نه و راسره. غرض دا چې د عبدالله مکري رنګه خلک چې دي دا په جسد بالکل مړه دي، لیکن په فن او په هنر باندې نه دي مړه. عبدالله مکري پښتو شاعري ته هم ډېر څه ورکړي دي. ما هلته پوښتنه ځینې کړې وه چې شاعري دې دومره ډېره کړې ده، یو کتاب دې سته که یا؟ د داسې جواب راکړ چې زه نه یم خبر، ډول یو کتاب مې برابر کړی دی. نو داسې ښکاره کېدو چې د چاپېدو یا چاپ سوی نه و، تیار و. خو زه نه یم خبر چې د دا کتاب اوس د زامنو چاپ کړی دی که یا که چاپ نه دی. د ټولې سندرې په دې ارزي چې د غزلې، د کلام، د څلوریزي چې دا د زامن راواخلي یا به ګر سره د برابر کړی په هغه کې چې څه نسته هغه دې ورواچي چاپ دي کي. دا بیا د ادب دغه برخه چې دا بیا هم غنیسي. غرض دا چې عبدالله مکری دی الله تعالی وبخشي. عبدالله مکری زموږ د هنر د غاړې غټ سرمایه ده او دا هیڅکله هم له میانه نه ځي. دا به په اوس وخت کې چې دا سوشل فورمونه دومره ډیر دي، عبدالله مکری نور خور سوی دی، نور پراخ سوی دی، او په راروان وختونو کې به دا سورسیز نور پراخیږي، د ده نوم به هم نور ورسره پراخیږي. بس د ده دپاره دغه وایو چې هغه دنیا دی الله تعالی ښایسته لري. دلته ډېر هنر والا خلک د ده ستاینه کوي. تر ټولو د کمال خبره یې دا وه چې ما په موسیقي کې استاد نه دی درلولی، بس له خپله مخه په کلیوالي موسیقي کې ورګډ سوی یم او وایم یې په سور تال او لی. دا به ډول زه په دې نه پوهېږم. نو دا هم د ده لویي وه، شاید دا خبره اظهار به نه کو چې نه پوهېږم. خو کله هم چې موږ د ده سندره او موسیقي اورو داسې تېروتنه موږ ته په مخه نه راځي. او د سندرې په میان کې بیا ټوکې کولې، خبرې بیا کولې، طنز بیا کولو، دا هم بیا د ده ځانګړی اسلوب معلومیږي. بل چا کې ما دارنګه د سندرې په دوران کې ټوکې کول دا ډېر کم، یا پر چا ګپ کول یا د یو چا نوم اخیستل، دا بیا د میوزیک په میان کې هم کول. نو دا هم د ده یو رنګ دی چې موجود دی. غرض دا د عبدالله مکري رنګه سندرغاړي چې دي دا په پښتو ادب کې ژوندي دي، او موږ دعا کوو چې نور پښتانه هم په دې هنر باندې چې کوم نومان لري هغه دې دغه رنګه سرلوړي وي. او د ده وروح ته هم دعا کوو چې دغه رنګه خوشحاله یې غواړو دورې. او له کورنۍ بس دغه غوښتنه ده چې د ده آثار چې پاته دي، لیکلي شعرونه، دا دې راټول کړي، چاپ دې کړي، دا به د پښتو ډېر لوی خدمت وي.